السلام علیکم دوستانو څنګه یو امید لرم چې خبرې دوستانو ما سره تاسو د کرکټ ویډیوګانې ګوري او په دې چینل باندې زه ډېرې د کرکټ ویډیوګانې ورکوم خو نن را سره داسې یو ویډیو ده چې ان شاء الله دا ویډیو د خپلو پښتنو وروڼو دپاره خصوصي مې په فیسبوک کې ولیده نو ما ویل چې راشه په دې باندې خپلو ملګرو سره لږې خبرې وکړو ملګرو سره به یې شیر کړو اول راځي تاسو دا ویډیو ګوري بیا پې یو څو خبرې کوو څوک چې خپل شهوت په لاس سره پوره کوي خپل منی په لاس سره وباسي د دې اته قسمه جسماني نقصانات دي. اول ورځ په ورځ به رنګ زیړیږي او د سترګو د لاندې کم ځایونه دي دا به تورېږي. دویم همیشه به ستړی ستړی وي کار کول به ورته خوند نه ورکړي زړه به یې غواړي چې ویده شم. دریم وایي ورځ په ورځ به دا کمزوري کېږي وي به ځوان چې ته ورته وګورې ته به دا ګمان وکړې چې دا بډا دی. څلورم دی چې کله کار کوي لاسونه به یې رپېږي د وینې کمي د وجې نه ځکه دې کې خو به وینه کمه وي. دی چې کله لاس سره دغه خپل شهوت پوره کوي دې سره وینه ختمیږي نو دی چې لږ هم کار کوي لاسونه به یې رپېږي. پنځم دی چې کله پاسي په سترګو به یې تیاره راځي ډایرکټ به کیني چې غورځېږم. شپږم دی چې کله مزال کوي یا لږ څه کار کوي زړه به یې دړکن کوي دړکن ستړي کېږي به. اووم دی باندې بندستیان غالب وي څه به ورته یادېږي نه او چې کوم شی یاد کړي هغه ورسره هیر وي. یاداشت پې کمزوري کېږي ورځ په ورځ. تاسو ځوانان وګورئ هغې یاداشت بیخي ختم شوی دی ځکه چې اکثر په دغې بیماري کې به مبتلا دي. اتم دا به د خپلې بیبي حق نشي ادا کولی دا ډېر بد عادت دی. الله تعالی دې ټول مسلمانان ښه دوستانو تاسو دا ویډیو وکته دا د نن سبا نوجوانانو دپاره ما غوښتل چې هغه ملګرو هغه وروڼو سره دا زه شیر کړمه لکه مطلب نن سبا نوجوانان ځوانان چې کوم دي هغې هم په دغه څیز کې مبتلا دي د مولانا صاحب خبرې تاسو سره وکړي نو ګوره دا څومره نقصان لري او یوازې دا نه لکه دا زنا شوه نوره داسې ګناه چې دا جسماني چې کوم د خپل بدن طاقت دی بیخي داسې ختموي لکه په کال کې دننه دننه ته لکه د واورې غوندې ته ویلې کېږي نو څومره نقصان دی. نو دا ویډیو مې هم په دې مقصد جوړوله چې خپلو پښتنو وروڼو سره دا شیر کړمه او تاسو یې مخې ته خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د ویډیو کتلو مننه خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ د الله په امان.